السلام علیکم زه عمران یم. د لید دا وخت زه په یو داسې د پېښور دوکان کې ناست یم چېرته چې پخواني د 50 کالو کلتوري لباس په یو نوي جدید شکل کې موجود دي. په دې اړه به راځئ موږ نور د دې دوکاندار نه تپوس وکړو. زما راشد خان نوم دی او زه دلته کې د افغاني ډریسز کاروبار کوم چې کوم زمونږ د پښتو کلتوري ډریسز دي. دا فکر تاسو څنګه وکړ؟ دا تقریبا زما د څومره زما د وایف فیملی ده هغه په یو ایس کې ده د تېر شوی د 1980s نه هغوی هلته کې اوسېږي. نو موږ به انیشیلي هغوی ته پرووایډ کول ډریسز چې هغوی ته به دا کوم کلچرل ډریسز پکار وو ځکه په یو ایس کې یا په جرمني کې یا په کینیډا کې خلکو ته دا کلچرل ډریسز نه پیدا کېږي، ډېر په کمه باندې پیدا کېږي. نو هغه به بیا ما لېږله. نو د هغې نه بعد بیا ما سره د هغې د فیملی نور خلکو کانټیکټ ساتل، بیا سیکنډ کزنز یې ساتل، بیا داسې ورو ورو ما سره داسې ډفرنټ خلکو کانټیکټ وساتلو. د هغې دپاره بیا ما د مایند کې دا راغلل چې راشي یو پیج جوړ کا او د پیج نه بعد هغې کې بیا ما سره ډېر زیات خلکو کانټیکټ دا لباس چې دی د پېښور خلکه اچوي او که نه پاکستان کې یا د پاکستان نه بهر چېرته موسټلی زمونږ چې څومره کانټیکټس دي او زمونږ چې څومره کسټمرز دي نو هغه خو د افغانستان دي ځکه چې دا ډریسز موسټلی افغانستان خلک اچي. هلته کې افغانستان کې موسم لږ ډېر د پېښور په نسبت یخ دی نو هلته کې دا خلک اچي لکه مزار شریف والا مچي، کابل والا مچي، جلال آباد خلک هم ډریسز اچي خو هغه لږ لایټ کلر ډریسز اچي. نو په یو ایس کې په پېښور کې دا ځکه څوک نه اچي چې دا زیاتر موسټلی د ویلویټ نه جوړ وي. نو په یخنۍ کې اچي خلک خو په ګرمۍ کې څوک نه اچي. نو تاسو کوم ملکونو ته دا لباس لیږئ؟ مونږ خو داسې لیږو ټولې دنیا ته خو موسټلی څه ټارګیټډ کنټریز شته دی چې هغه کې زمونږ کسټمرز ډېر زیات دي سچ ایز یو ایس دی، کاناډا ده، جرمني ده، اسټرالیا ده. دې کنټریز کې زمونږ ډېر زیات کسټمر دی. باقي مونږ ورلډ وایډ هر ځای ته مونږ سامانونه ورکوو. نو تاسو په ګرمۍ کې ډېر کاروبار وي او که نه په یخنۍ کې؟ زمونږ موسټلی کاروبار داسې وي چې دلته کې کله ګرمي وي نو په یو ایس یا په کاناډا کې هلته کې واورې شوي وي او هغه ختمې شوي وي، مطلب لکه داسې ښکلی موسم وي، هلته کې ماډریټ موسم وي. نو ګرمۍ کې زمونږ کاروبار په دې خبره باندې ښه وي چې هلته کې موسمونه هم ښه وي او خلک په ګرمۍ کې دلته چې ګرمي وشي نو هلته کې هغه واورې ویلې شوي وي نو خلک خپل فنکشنز کوي نو آرډرز موږ ته ډېر راځي. دا ستاسو کوم لباسونو باندې دا کارونه کېږي که نه نو دا څنګه په لاس باندې جوړ شوي که نه په ماشین باندې جوړ شوي؟ موسټلی زمونږ سره چې دی داسې زنانه شته دی یو 30-40 زنانه دي چې هغه په کورونو کې ناستې دي په پېښور کې هغې په لاسونو باندې کار کوي نو هغوی له مونږ ورکوو نو مونږ هغوی له هم یو کار پرووایډ کړی دی او هغوی له هم پکې خپل شیرز ورکوو، خپلې پیسې ورکوو نو هغوی مونږ له په لاسونو باندې کوي. مشیني کار چې کوم دی هغه لایف سپین د هغه ډېر کم وي او د لاس والا کار چې دا خلک ډېر خوښوي او ایکسپنسیو هم وي او لایف سپین د دې ډېر زیات وي. دا چې کوم لباسونه دي که نه د دې څنګه قیمتونه دي؟ د دې خو قیمت داسې پراپرلی مونږ ته نه معلوم. په دې خبره چې یو کسټمر به غواړي چې ماته د ابریشمو کار وکړه which is quite expensive، هغه ډېر بې حده ایکسپنسیو دی. یو کس به وغواړي چې ماته په ډرس کې چاندي کوینز ولګوه لکه زموږ دا کوینز چې کوم دي دا آرټیفیشل دي خو مونږ سره دې کې د چاندي کوینز هم شته. نو ډیپینډ کوي د کسټمر په موډ باندې چې هغه څنګه ټایپ ډرس غواړي او څنګه ټایپ جیولري غواړي. نو رفلی د $100 نه شپینګ سره لکه دې کې مونږ 7-8,000 10,000 شپینګ له ورکوو او 7-8,000 نه 10,000 د ډرس کاسټ وي. نو دا تاسو سره دا بهر ملک والا خلک څنګه کانټیکټ کوي؟ زمونږ خپل ویب سایټ، زمونږ خپل انسټاګرام پیج دی افغاني سټایل په نوم باندې نو په هغې باندې موږ له خلک آرډرز راکوي او بل زمونږ دومره ډېر کانټیکټس جوړ شو چې اټس بین مور دین 10 years چې زمونږ سره خلک کانټیکټ کې دي نو موږ یو ډرس چاله جوړ کړو نو د هغې خوښ شي نو هغه ته په ایونټ کې نور خلک ووایي چې چېرته نه تا اخیستی دی نو هغه رنګ زمونږ کانټیکټ زیاتېږي. او دا تاسو کله نه شروع کړي دي دا کاروبار؟ دا کاروبار خو مونږ لکه د ډېر ټایم نه کوو رفلی د 2013-14 نه کوو خو داسې دی چې مونږ صرف شروع کې خپل فیملی دپاره کولو بیا په 2015-16 کې نورو ټولو خلکو له شروع کړو ویب سایټ هم بیا فالو کړو. تاسو دا کاروبار چې دی نو پښتون کلتور ته څومره وده ورکوي؟ داسې دی چې زه د دې دپاره کار کوم او زه هم په دې باندې کار کوم چې زمونږ څومره دا بهر پښتانه ځي
نو دوی زیاتر لکه د خپل کلتور نه لږ شانته لرې وي، ځکه چې هلته کې هغه ځای خلک انګریزان پینټ شرټ خوښوي، شارټس خوښوي. نو د دې دپاره زه لکه هغه خلکو ته خپل کلچر ښایم چې زمونږ ډرس دا دی، زمونږ خلکو نه ایون ایرم دی. لکه دلته هم خلک راشي ما ته ووایي چې دا دومره غټ غټ کمیس، دا دومره غټ غټ جیولریز، دا خو ډېر دروند دی. حالانکې دا زمونږ 50 60 70 ایرز مخکې لکه دا هم زمونږ کلچر و، هم زمونږ خلکو اچولو، زمونږ خلکو یوز کولو. نو د دې دپاره دا ما واپس راژوندی کړلو، او زه په دې کې یوازې زه نه، نور هم څه داسې خلک شته دی، شاپ کیپرز دي چې هغوی هم آنلاین خرڅوي. نو دې له موږ یو بوسټ اپ ورکړو چې آیا د خلکو له پته ولګېږي چې زموږ ریل کلچر دا دی. ډېره مننه د وخت راکولو لپاره. د پېښور عمومي بازار کې موږ موجود یو، چېرته چې افغاني کالي بل دوکان کې هم خرڅېږي. په دې اړه به راځو، بل دوکاندار سره خبرې کوو. ستاسو څه نوم دی؟ زموږ جی حمدالله. تاسو د کله راځئ دا افغاني کالي خرڅوئ؟ زموږ خو تقریبا دلته د دوکان 3 ایرز مکمل شو چې موږ دا ډرسونه تیارو او بهر ملکونو ته سپلای کېږي، مثلا یورپ ته، جرمني، فرانس، کینیډا، امریکا. داسې خلک موږ ته آنلاین اډرونه راکوي او بیا موږ دا هغه کوو، ډیلیوري کوو، فل پونچ کور پورې ډیلیوري کوو موږ. او دلته د پېښور خلک هم دا ډیزاین زیات خوښوي. صحیح. نو دلته چې دی افغاني کالي ولې خرڅولو دوی دا ایډیا یې ذهن ته راغله؟ دا خو داسې و چې تقریبا دا خو ډېر اولډ ډیزاینونه دي او ډېر بیوټیفل ډیزاینونه دي، خلک زیات خوښوي. دا زموږ چې دی اولډ رواج دی د افغانستان، ټول خلک دا لباسونه خوښوي. نو بیا افغانستان کې دوی مخکې کار کولو، خو هلته حالات داسې شو چې اوس دلته راغله او دلته دوکان سټارټ کړو. ماشاءالله اول یو دوکان و، بیا 2 شو، بیا 3 شو. اوس ماشاءالله کارګران هم زیات دي او کار روزګار هم ماشاءالله ورو ورو ښه کېږي، لګیا دی، روان دی او خلک زیات خوښوي دا ډیزاینونه چې دي. او د پېښور خلکه دا کالي اخلي؟ او چې کوم اخلي پېښور والا اوسېدونکي دي د افغاني نه علاوه یادو، او هغه راځي ډېر کمیسونه خوښوي، تصویران اخلي، بیا وړي ځان سره ودونو ته وړي. ودونو کې چې دی دا زموږ ډرسونه استعمالوي، مثلا شادي حال وغیره کې نه دی ډرس استعمالوي. موږ همداسې هم ورکوو، کسټمر نه خفه کوو. یو نیم کسټمر راشي وایي زه ورځ 2 ورځ ته وړم، نو بیا ورکوو، یوز کوي، راځي انټرټینمنټ لپاره. صحیح ده. لکه تاسو چې دی کرې باندې هم دا لباسونه ورکوئ؟ نه، کرې باندې نه، ډېر کم ورکوو چې فل کسټمر نه زموږ پوخ کسټمر نه هر چاته لباس نه ورکوو بیا. ها، نو دا کالي چې تاسو جوړوئ نو دا په لاس باندې ډېر جوړېږي یا په ماشین باندې جوړېږي؟ کوم قسم کارګران تاسو سره دلته دي؟ دې کې موږ سره هر رقم کارګر شته، شکر دی. موږ سره چرمي والا خپل کارګر شته، ګلدوزي والا خپل کارګر شته، او لاسکاري والا خپل کارګر شته دی، او جوړولو والا خپل. ټول کار زموږ دکان کې شکر دی کمپلیټ دی. لکه بار نه زموږ ضرورت نشته چاته چې موږ ووایو چې یاره موږ ته کار وکړه. ټول شکر دکان کې شته دی موږ سره. صحیح ده. او دا چې په کالو باندې تاسو کوم کار کوئ نو دا تاسو د کوم ځای نه راغواړئ؟ دا خو ټول چې دی دا موږ د افغانستان نه راوړو، کابل نه. هلته بازارونو کې دي، هلته بیچارهګان چې دي لاسکاري کوي، جوړوي، بیا ترې نه موږ اخلو. دا چې کوم غاړې دي دې کې دا لاسکاریان دي، مثلا داسې وګوره دا لاسکاریان دي، نو د هغو لاس سره جوړوي، بیا موږ ترېنه اخلو، بیا دلته بیا موږ جوړو کې باندې غواړي. ها، په یو کالي باندې څومره وخت لګي؟ دې کې مختلف دي. مثلا یو کمیس دی یو ورځ کې تیارېږي، او یو داسې کمیس دی چې 2 ورځې کې کېږي. دې کې بیا ډېر داسې غټ کمیسونه دي چې هغه یو هفته کې نه ختمېږي. مثلا 10 ورځې ټایم اخلي، 12 ورځې ټایم اخلي، داسې ټایم زیات اخلي. بیا د دې نه علاوه تاسو موږ ته دا ووایئ چې دا کالي تاسو جوړوئ د دوی قیمتونه کوم رقم ته دي؟ دې قیمتونه خو چې دي مختلف دي، ډیزاین پورې فرق کوي. مثلا یو ډیزاین دی 15,000 هم راځي، یو ډیزاین دی 20,000 هم راځي. داسې مختلف شته، 1.5 لک، 2 لکه، څومره چې ته موږ ته اډر راکوې هغه شان موږ درته جوړوو. او د دې پېښور نه علاوه کوم ملکونو سره تاسو بهر دا لیږئ؟ پېښور نه علاوه چې موږ دی جرمني ته لیږو، فرانس ته لیږو، کینیډا ته لیږو، امریکا ته لیږو. نو یورپ کې چې هر ملک کې موږ ته اډر راکړي موږ ورته لیږلی شو کمیس پونچ باندې. صحیح ده. او کوم ګرمۍ کې ستاسو کاروبار ښه وي که نه یخنۍ کې؟ کوم زمونږ چې دی یخنۍ کې لږ سلو کېږي، خو بیا یخنۍ کې ښه ګزاره کېږي ډېر. نو دلته چې ګرمي شي هلته بیا زمونږ کار ښه وي، ولې چې هلته موسم نارمل شي. مثلا ډېره یخني نه، یورپ کې چې دی یخني زیاته ده، نو چې کله سخته یخني شي هلته بیا څوک ودونه نه کوي، بیا زمونږ کار لږ سلو شي. اوس دې حالاتو کې شکر کار ښه ګزاره کېږي. سره بهر ملک نه یو کس کانټیکټ کوي که نه، نو تاسو څنګه په کومه رابطه تاسو بیا هغوی سره لکه د کالي ورلیږئ او هغوی تاسو ته رقم څنګه رالیږي؟
زموږ طریقې طریقه کار کار دی؟ داسې دی چې زموږ په ټیک ټاک کې هم چینل شته دی، رانا بوتیک افیشل باندې چینل دی، انسټاګرام کې هم شته دی، رانا بوتیک افیشل باندې دی. نو دا خو زموږ هغه کې چې دی تصویران او ویډیوګانې زیات دي، موږ خپل فوټو شوټ کوو، نو هغو ته موږ ریس اچوو، بیا خلک ویډیوګانې خوښوي چې خوښ کړي، بیا انبوکس کې موږ ته میسج کوي یا کمنټ کې یا واتساپ باندې رابطه کوي، بیا زه تاسو ته کال در کوم، بیا سند کې شو کا، نو هغه کې رابطه کوي، بیا موږ سره خبرې کوي، یعنې مثلا د دې ریټ څه شی دی، بیا موږ ورسره وایو چې د دې ریټ دومره دی، تاسو ته به دومره باندې جوړ شي، होम डिलीवरी باندې مونږ لېږو بیا ورته. بیا چې مونږ ټایم ورکوو، یعنې مثلا 10 دی یا 12 دی داسې ورکوو چې ټایم ورکړو، نو هغه چې بیا جوړ شي بیا ورته دلته مونږ پارسل کوو، پیک کوو، او منځ کې پکې زموږ چې څومره وس کېږي یو ګفټ هم ایږدو، چې کله ورسي بیا کسټمر ډېر خوشحاله شي. دا یو بل افغاني کارګر چا سره څنګه خبرې وکړې، وخت وی جدید شو او ډېرې زیات خلک مخکې لاړل، خو بیا هم افغاني ثقافت چې دی اوس هم ژوندی دی او هغوی په خپل کالو په ذریعه د یا د سینګار د کالو په ذریعه اوس هم ژوندي ساتلي دي، نه صرف په پېښور کې، نه صرف په افغانستان کې، بلکې بهر ملکونو ته هم هغوی خپل لباس چې دی هغه لیږي.